کاناډا د افغانانو لپاره څه د خوښۍ زیری ورکړی دی. که غواړئ چې بهر ته لاړ شئ نو دا ویډیو ضرور تر پایه وګورئ. د کاناډا صدر اعظم د افغانستان د مسلې په اړه په خپلو تازه څرګندونو کې د نورو اضافي افغان کډوالو د منلو اعلان وکړ. د دې هیواد د صدر اعظم په وینا کاناډا لومړی اعلان کړی و چې دوی به 100,000 افغان کډوال کاناډا ته ومني، خو اوس دوی په افغانستان کې د موجود وضعیت په کتو سره پریکړه کړې ده چې دا شمیر 2 برابره کړي او د افغانستان څخه ټول 40,000 کډوال ومني. کاناډا په لومړي قدم کې هغو کسانو ته لومړیتوب ورکوي چې کومو چې په افغانستان کې د کاناډا د حکومت لپاره کار کړی وي او یا هم د کوم کاناډایي بنسټ یا رسنۍ سره کار کړی وي. له دې وروسته په دوهمه درجه کې بیا لومړیتوب د هغو کسانو دی چې کوم کسان چې په کاناډا کې لومړی درجه خپلوان لري، لکه پلار، مور، ورور، خور او میرمن. له دې وروسته بیا کوم کسان چې کوم ځل کاناډا ته تللي وو هم کولی شي د دې پروسې څخه ګټه واخلي. له یادو شویو برخو پرته د کاناډا حکومت ویلي دي چې دوی به د افغانستان څخه د بشري حقوقو مدافعین، مدني فعالان او ورسره ځینې خبریالان او خبریالانې هم وباسي. تر اوسه پورې په دې هکله دقیق معلومات نشته چې د کاناډا حکومت به دا کسان د کوم ډول پروسې له لارې وباسي. خو تر ټولو عامه لاره دا ده چې ډېری خلک د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې له لارې وړاندیز کیږي. په میلیونونو خلک بهر ته د تګ لپاره په پاکستان، ایران او ترکیه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ته خپل غوښتنلیکونه سپارلي دي او په تمه دي چې کاناډا هیواد او یا هم نورو معتبرو غربي هیوادونو لکه استرالیا او بریټانیا له لوري ورته د سفر کولو جواز او ویزا ورکړل شي. درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه را سره وئ. زموږ د نورو ویډیوګانو لپاره ضرور یوټیوب چینل مو در سره سبسکرایب کړئ، همدارنګه زنګوله هم روښانه کړئ تر څو زر خبر شئ. تر بیا الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.